السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد
حميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. عزتمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، ستاسو په مخ کې د سورۃ الزمر یو آیات کلمه تلاوت کوم چې پای کې الله رب العزت د انسانانو د گناہونو یو علاج ذکر کړي. ځکه چې په انسان کې الله رب العزت ضعف کمزوری چې دا هغه یې خدا او قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایلی دی چې خلق الانسان ضعیفا. دا ضعف دا کمزوری دا په انسان کې دا د مدور اصلي بلکې انسان چې پیدا شو نو دا ضعف او کمزوری دا په انسان کې موجوده ده. بیا د ضعف او د کمزورۍ دو خبرې کېدې شي. چې انسان یو خدا ده چې انسان خطا شي، نو هغه خو الله رب العزت انسان ته معاف کړي. ځکه الله رب العزت په دې عالم په دې پوهه او چې انسان کمزور دی، نسیان او خطا بددنه کی. لیکن بل د انسان په دې زندګۍ کې کله کله شیطان نفس خواہشات په سړی را مخې ته شي، نو هغه کار ته وکړي چې د الله رب العزت نافرمانی. او خاص کر په دې دور کې انسانان آپ گناہونو کې مختدي، نو کچرته دا انسانان تر هغه وخت نه چې کم تر پیدائش نه تر بلوغ د وخت نه ورستو انسانان په ګناه کې اختی او تر دې چې مرګ ورلراشي، دا انسانان سبعوه ما چې دا خو به ګناهونه دومره ګناهونه ودو کړي چې په دې انسان چې کوم څومره پورې نظر کار کوي د خالقا به د ګناهونو نه ډک راځي.
الله رب العزت او فرمایل چې تاسو خیر دې که تاسو ګناهونه کوئ دا الله رب العزت نافرمانی تاسو نه کیږي نو داغي علاج امراو خودو چې نه تاسو دې سم کوئ یعنی په دغه ګناه کې ځان مفاتي کوئ تاسو الله رب العزت ته رجوع کوئ هغه ته واپس کیږئ او د خپل ګناه معافی او توبه وباسئ نو پس لدینه یو سړی داسې بنوي چې زما ګناه زه ډېر ګناهګار او خطاکار انسان یم سنمونه ګناهونه چې دي هغه په ما کې موجود دي دا ګناهونه به ګرمات نه معاف کیږي نو الله رب العزت موږ ته فرمایل چې تاسو ګوره نا امید کیږئ بنا نا امیدی بنه کوئ ګوره داسې بنوای چې ګینه ما گناہ کړل خطاکارم بدکار انسانم او ما وګینه الله رب العزت نه معاف کوي دا غلطه خبره ده که اوسړي ګناه وکړه او ګناه دا غدوم رسیات وا لکه رسول صلی الله علیه وسلم ته کسر راغی او ته فرمایل چې زمانه ګناه شوی دا رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آیا ستاسو څومره غټه ګناه ده او یې چې ډیره زیاته غټه ګناه مې کړې ده رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل آیا د زمکو نه بدا ګناهونه ستا غټي یعنی د زمکې نه بستا دا ګناه غټي سړی ویلې او زمکو نه غټه ده بیا سړی فرمایل ویل دې اسمانونو نم سما ګناه غټه ده وی دا الله رب العزت د رحمت نه غټه ده او ویل نه دا الله رب العزت رحمت ته نه رسی دینه دا معلومه شو چې کله یو سړی ګناه د اسمانونو نه غټي د زمکو نه غټي خو لیکن دا به دې سنوي چې زماله ګناه غټه لګینی ما به الله رب العزت نه معاف کړي توبه به وباسي الله رب العزت سورہ مریم کی اللہ رب العزت فرمائل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا آخر وقت کی داسی خلق با پیداشی چاہی و منزون ضائع کی زردا چی دغا خلق با داغی کند غیا سر مخامخش چی دا پا جہنم کی او حیبتنا کا کند دا نو بیا الله رب العزت سوئی الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا هر هغه سړی چې هغه داسې ګناهونه کړي دي چې هغه ګناه بده کندي غیات مخامخ کوي نو کچرته د توبه وستلا او عمل صالح کو تیر بیان کې موږ د عمل صالح مطابق خبره کړې و کچرته د عمل صالح کو یعنی نیک اعمال کو نو فاولئک يدخلون الجنه
یقینی چې دا خلق به جنت ته داخليږي ولا یظلمون شیئا او پدیو باندې به د ذره په مقدار باندې یعنی په دوه باندې به ظلم نکي دا توبه دې سه اوسیز ده مخکې الله رب العزت فرمایل چې دا خلق با دا غکند غیا سره مخامخ کیږي لیکن که توبه وباسي او عمل صالح کوي نو دا کسان سری دا با شرط داخلي کی جنت ته داخلي نو بهر حال خبره ما دا کوله چې توبه داسې او سیز ده چې دا کړه انسان د دې پابندي کوي بلکې دا توبه یو مستقل عبادت ده د دې چې انسان پابندي کوي نو الله رب العزت ته انسان نه په یو عمل دومره زیات نه خوشاليږي مگر په دې عمل چې انسان ګناو کوي او پاغي باندې توبه تایبي د دې مطلب دا نه چې یو انسان به ګناه کوي یا ګینه مونږ ګناونو ته ترغیب ورکو مونږ ګناهونو ته ترغیب نه ورکو دا نه وایي چې ګینه تاسو ګناهونه کوئ لیکن هغه خلق چې هغه ګناهو کوي او توبه وباسي نو الله رب العزت په دې عمل ددن ډیر زیات خوشاليږي په ګناه ته نه خوشاليږي لیکن توبه چې وباسي په دغه ته ډیر زیات خوشاله کی الله رب العزت رسول صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کچر ستاده امت ټول پاک شي او ګناهونه نه کوي نو زما داسې نور خلق پیدا کم چې هغه و ګناهونه کوي او پاغي باندې به توبه وباسي دین دا مطلب انسان په توبه باندې الله رب العزت ډیر خوشاله وي دا الله رب العزت په خپل بندگانو باندې د ټولو نه غټه مهرباني کړې ده کچرته انسان الله رب العزت په داسې حالاتو کې پرې خو دی چې د توبې هغه دروازې ور باندې بند کړې آیا د انسانانو به څومره ګناهونه لیکن الله رب العزت پیدا احسان کو چې ته ګناه کوه لیکن توبه چې وباسي زه به معاف کوم و یو انسان ګناه کوي الله رب العزت ته توبه وباسي آئنده پس دا گناه نکوم دا خو مانا ستانا پرمانی وشوا دا ما سوکړل او سره د دې چې دی په دې ګناه باندې ستومانه خپېمانه به چې دا مې سکړي الله رب العزت په خپل بنده معاف کی بیا به دا ګناو کی بیا وای چې الله دا ما نس ګناه وشوا دا خو خطا شو مینده مال توفیق برا کوله داسې ګناه الله رب العزت فضلونو عالم دی سره دې چې دا انسان په پدې باندې ګورې خپېمانه دې رغټ استومانی به کوي په چیرې دا مې سکړي بیا الله رب العزت دا انسان معاف کی بیا بلا انسان دریم ځل باندې دا ګناو کې او دا غي توبه وباسي الله رب العزت ورته زما بنده ته دا ګناه کوا لیکن چې توبه وباسي زبر معاف کوم عزتمندو د دې عمل نه پیدو چتول پکار دي د دې عمل قدر کول پکار دي زکات چې کله دا دروازه په منګه بند شي کنه بیا به موږ ته قدر د دې معلومیږي الله رب العزت څومره مهرباني کومګه تاسو باندې کړی دا چې تاسو ګناهونه کوئ زمانہ فرمانیانه کوئ لیکن چې خپېمانه یې په ستومانه یې په او دا وایي چې ما دا ګناه کړی خو لیکن زه په دې راضی نه یم او توبه وباسئ نو الله رب العزت سوی زه به تاسو سکوم معاف کوم بم دا توبه دا داسې یو عبادت تاسو په خپل باندې خبره باندې سوچ او فکر کوئ زمونږ د مسلمانانو د ټولو دا عقیده ده
چې رسول صلی الله علیه وسلم د ګنا نه پاکو، سو د ګنا نه پاکو، لیکن هغه با د شپې تهجد ته چې بپاسه ده، کله کله به ثابت شپه هغه عبادت کو، نو په دې عبادت کې به هغه دومره وژړل او داسې استغفار توبې به الله رب العزت ته وایستلې چې دا ګیره مبارکه هغه به په اوښ کو باندې لمده شوه، بلکې لاندې به ترې وڅڅېدلې. استاسو په خپله په دې خبره باندې سوچ او فکر کوئ چې رسول صلی الله علیه وسلم زمونږ مطابق، زمونږ د ذهن مطابق هغه ته د توبې څه ضرورت و؟ ځکه ګناه نه پاک و. پیغمبرو الله رب العزت هغه ته مخکینی او وروستني ګناهونه ټول معاف کړي وو. الله رب العزت ورسره د جنت وعده کړې وه او یقیني ده چې به جنت ته ته. زمونږ دا عقیده ده چې رسول صلی الله علیه وسلم به جنت ته تللی، لیکن د هغې مطابق هغه توبې وباسلي. نو آیا مونږ او تاسو کې څوک دی داسې چې هغه راپاسېږي او دا خبره وکړي چې آیا زه به جنت ته ځم؟ څوک دی داسې سړی چې هغه ته الله رب العزت ویلي چې ته به جنت ته ځې او هغه د دغې مطابق ګناهونه کوي چې زه خیر ده جنت ته ځم؟ دا څوک هم نشته. څوک هم په دې زمانه کې نشته چې هغه دا ذمهواري موږ له راکړي چې زه به جنت ته ځم. نو بیا موږ توبې ولې نه وباسو؟ موږ الله رب العزت ته په سجده کېږو ولې نه؟ د خپلو ګناهونو مغفرت ولې نه غواړو؟ عزتمندو په دې باندې یره پکار ده، د دې خبرې نه یریدل پکار دي چې الله رب العزت موږ له د توبې توفیق نه راکوي. موږ له د خپلو ګناهونو د هغه توبې توفیق نه میلاویږي. موږ د خپلو ګناهونو نه توبه تایب نه یو. او بعضې خلک دومره سرکشه شي چې هغوی په دې خپلو ګناهونو باندې فخر کوي، هغوی په دې باندې یو غټه بړایي کوي چې ګنې ما ګناه کړې ده. او بعضې خلکو تاسو ته به کتلي مجلس کې چې ورسره کښېني هغوی دا خبره کوي فلاني ځای کې دا فلانی کار مې وکړو، حالانکې هغه ډېر غلط کاري، ډېر غلط کار وی، لیکن دی به پې فخر کوي. کبیره ګناه به یې کړي کبیره او دی به پې فرخ کوي، فخر به پې کوي. یعنی زنا به یې کړي دی به پې فخر کوي لکه فلاني ځای کې مې زنا کړی. دې خبرو نه یره پکار ده چې الله رب العزت موږ او تاسو ته دا باروبار ګناهونه موږ کوو د توبې توفیق نه راکوي. د دې وجه دا ده چې موږ به ګوره ډېر د الله رب العزت د نظر اولیدلي خلک یو. الله رب العزت به موږ غورځولي خلک یو چې د توبې توفیق نه میلاویږي. عزتمندو نن زموږ سره وخت دی، موږ چې د دې وخت نه پیدا وانخلو په دې کې الله رب العزت ته ځان د ګناهونو نه پاک نه کړو. آیا موږ به څه ټیم چې دروازه بنده شوه بیا به موږ ته توبه یادېږي؟ آیا موږ ته به خپل ګناهونه یادېږي؟ تو بهرحال خبره مې دا کوله چې توبې وښکل پکار دي. د توبې سره ډېر پراخیانې په انسانانو باندې راځي. رسول صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، زموږ په وطن کې زموږ په ملک کې سوکړه ده، باران نه کېږي، او ورته ویلې توبه وباسه، استغفار ووایه. او داسې نور چې ناشنا ناشنا مرضونه ورته ویلې. بعضو خلکو به ویلې زموږ په علاقه باندې پلانی مرض دی، استغفار وایي، توبه وباسئ. عزتمندو موږ دومره حد ته ورسېدلو چې زمونږ ګناهونه موږ ته ګناهونه نه ښکاره کېږي. که چېرته موږ ته ښکاره کېدلی نو موږ به توبې نه ایستلی. آیا موږ به د الله رب العزت ته 24 ګنټه توبه تایب نه یې؟ د دې نه دا معلومیږي چې یا موږ ګناهونه نه کوو
او یا یو ګناهونه دومره حد ته رسېدلي کله چې یو انسان ګناه وکړي او بار بار یې وکړي دا ګناه د دې انسان په زړه باندې یو تور داغ جوړ کړي توبه چې ترې نه وباسي او دا انسان دا ګناه بار بار کوي دا داغ غټېږي تر دې چې دا تور داغ دومره خور شي د ده په زړه باندې چې د ده زړه غونډ تور کې یعنې ګناهونه ونیسي نو بیا دته ګناه نه ښکاره کېږي دی بیا ګناه ته ګناه نه وایي هغه ګناه ورته ګناه نه ښکاره کېږي دا وجه دی چې د ده زړه تور شوی هغه داغ دومره غټ شوی چې د ده په زړه کې هغه سپین خالیګاه ختمه کړي ګنده شوی د ده زړه نو بیا ګناه ورته ګناه نه ښکاره کېږي او د دې یو لنډ مثال هغه به زه تاسو ته ووایم لنډ مثال د دې دا دی چې یو انسان که تاسو په دې ښکته علاقو باندې څوک تلي هغې ته به د دې خبرې پته وي ښارونو کې دا د ګندګۍ دا اوبه بهیږي کراچۍ کې ندۍ ورته وایي په دې ښکته علاقو واړی ورته وایي ویڼۍ ورته وایي څوک هغه اوبه په هغې کې هر قسمه ګندونه خلک راوړي هم دغې اوبو ته یې اچوي تاسو په الله یقین وکئ چې دغه وخت کې سړی په دې اوبو را تېرېږي یعنې په پله له پاسه اوړي یا د دې اوبو خوا ته تېرېږي د هغې نه څه ناشنا بوی را چوتېږي داسې بوی چې سړي ته ساه بند کړي چې کم ناشنا سړی پې ور تېرېږي لیکن د دغې اوبو په غاړه هم د ډېرو خلکو کورونه وي صحیح په دغې اوبو په غاړه باندې د خلکو کورونه وي تپوس ته وکړه هغې وایي چې بده بوی خو دلته نشته هغې پې نه پوهېږي د دې مثال داسې دی چې کم سړی ګناه نه کوي نو هغه ته دا ګناه دقسې ښکاره کېږي لکه دی چې د ندۍ په دې ګنده اوبو باندې ور تېرېږي او په ده باندې خوشبو څومره بده لګي دا بد بوی په ده باندې څومره بد لګي لیکن د ګناهګار سړي چې همیشه په ګناهونو کې اموخته وي د هغه مثال داسې دی لکه څنګه چې د دغې اوبو په خوا کې کور آباد کړی دی خو د بوی نه دی خبر پې نه پوهېږي یا ورسره عادت دی عادت شوی دی ورسره خلک څه وایي پلانی سړی وایي یاره پلاني کار سره عادت دی کم سړي چې ګناه نه یې کړی ګناهونه کم کوي د خپل الله رب العزت هغه یری په زړه کې تقواداري هغه چې کله ګناه کوي نو هغه ګناه پې ډېره بده لګي وروسته ډېر ستومانه یې پښیمانه یې په هغې باندې چې آیا دا ما څه کړي لیکن هغه سړی چې هغه په دې ګناهونو کې اموخته دی مطلب دا دی د ګنده اوبو خوا ته یې کور جوړ کړی دی او هغه په هغې کور کې پاتې کېږي نو هلته د ګناه څه پته لګي یعنې هغه ته د بدې بوی څه پته لګي چې آیا بوی بد بوی څه ته وایي دقسې دې انسان ته د ګناه څه پته لګېږي چې ګناه صحیح هلته ګناه نه ښکاره کېږي په هر حال موږ له د خپلو ګناهونو نه درنن بلکې سیکنډ لګول پکې نه دي پکار یو سړی وایي لکه سبا به توبه وباسم ټول ګناهونه به پرېږدم سبا به توبه وباسم سبا مړ دی توبه به څه وخت وباسي یو سړی وایي 2 ګنټې بعد به د ټولو ګناهونو توبه وباسم او 2 ګنټې بعد څه چلو شو دا سړی مړ شو توبه به څه وخت وباسي د سیکنډ د انسان ذمواري نشته سیکنډ ټیم پته نه لګېږي سیکنډ بعد به انسان آیا روح پاسیږي که نه نو چې سیکنډ یو انسان پته نه لګېږي نو آیا د دې وخت نه په دې بیان کې دننه توبه ویستل پکار دي استغفار ویل پکار دي د خپلو ګناهونو
د ځان سره په خپل باندې حساب کتاب کول پکار دي. هر ماسخوتن چې یو سړی سملی پکار ده چې ځان سره حساب وکړي چې آیا ما په دې ورځ کې ګناهونه څومره کړي دي، نو نیکیانې مې څومره کړي، نیک اعمال مې څومره کړي او ګناهونه مې څومره کړي. عزتمندو کم بنده چې د ځان سره په دغسې قسمه حساب کتاب کوي، په ګناهونو باندې ځان ذلیله کړي، ځان رسوا کړي په خپل خپل ځان ته، او په نیکیانو باندې ځان له په خپله شاباشۍ ورکړي، دې انسان سره د دې بنده سره الله رب العزت په قیامت کې ګوره حساب نه کوي. څوک چې د ځان سره په خپله حساب کتاب کوي د دې بنده سره الله حساب نه کوي. انشاءالله ټول به داسې کوو که نه؟ هم د دې وقت نه دا عهد پکار دی، دا وعده پکار ده چې موږ به هم دغسې کوو. وقت کم دی، خبر را غونډو نو انسان الله رب العزت په انسان باندې قسمه مهربانیانې کړي. څومره احسانات دي د بنده باندې د الله رب العزت په دې بنده څومره احسانات دي، لیکن تاسو په خپله په دې خبره سوچ کوئ. دا بنده په دې ظاهري بدن کې چې ځان ته سوچ او فکر کوي او د دې پته هله لګېږي کله چې انسان له الله رب العزت د سترګو نظر نه وي ورکړی، ته د هغه نه تپوس وکړه چې د سترګو نظر څنګه څیز دی. کله چې یو انسان الله رب العزت یو لاس اغستی نه یې ورکړی، تپوس دې وکړه چې په بدن کې د ټولو نه خوږ نعمت څه دی، او به درته ډایرکټ وایي چې دا لاس د الله رب العزت د ټولو نه یو بهتر نعمت دی. یو خپت یې الله رب العزت اغستې ده، تپوس دې کوه وایي د الله رب العزت په ټولو نعمتونو کې بهترین نعمت څه دی، او به وایي چې خپه د ټولو نه بهترین یو نعمت دی. او د دې دومره نعمتونو مطابق موږ د الله رب العزت نافرمانه ولي یو. دا په خپله د ځان سره حساب کتاب کول پکار دي. عزتمندو هېڅ پته نه لګېږي چې ملت بعد د توبې دروازه بندېږي، ګنټه بعد بندېږي، سبا بندېږي، بل ورځ بندېږي، هفته بعد بندېږي، میاشت بعد بندېږي او که کال بعد بندېږي، دا پته نه لګي. نن وخت دی، د دې وخت ته پیدا غستل پکار دي. الله رب العزت ته د خپلو ګناهونو توبه ایستل پکار دي. الله رب العزت قرآن کریم کې موږ له څومره تسلي راکوي. موږ ته څه وایي؟ وایي ګوره هغه بندگان چې په خپلو نفسونو باندې زیاتې کړی دی، اسراف یې کړی دی د خپلو نفسونو سره، نو د الله رب العزت نه دی ناامیده کېږي نه. داسې دی نه وایي چې زما ګناه غټ دی، ما خو دومره ګناهونه کړي دي، آیا ما به الله رب العزت معاف کړي؟ دا یقیني خبره ده چې دی به الله رب العزت معاف کوي. بنده هغه به داسې خوی اختیار کړي لکه څنګه چې ماشوم، تاسو وکتلی مور په خپل ماشوم بچی باندې را باندې کی وی وهي، څومره چې وهي دا ماشوم راځي او د خپلې مور نه لاندې وځي. الان کې دا مور غوزارونه پې کوي خو دا ماشوم را لاندې وځي. که مونږ الله رب العزت زمونږ نه خفه دی او زمونږ په دې ګناهونو باندې زمونږ نه ناراضه دی، نو مونږ به داسې نه کوو چې ګنې الله رب العزت ناراضه دی زه یې څه کوم. نه 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 نه، مونږ به الله رب العزت ته د خپل وس مطابق توبه وباسو، د خپلو ګناهونو مغفرت به غواړو. الله رب العزت ته به په هر ټایم کې توبه طایب یو. الله رب العزت زمونږ ډېر رحم والا رب دی، په مونږ به رحم کوي، لیکن مونږ او تاسو له هم پکار دي چې ځان خو د رحم مستحق کو که نه. او دا د ځان سره سوچ او فکر په خپله وکړو چې آیا زه د رحم مستحق یم که نه یم.
زه چې دا ګناهونه کوم دا نافرمانیانې دا الله رب العزت کوم آیا د رحم مستحق یم؟ په دې باندې سوچ او فکر پکار دی. الله رب العزت موږ ته فرمایل چې تاسو چې په خپل نفسونو باندې زیاتې کړې لري اسراف یو کړې لا تقنطوا من رحمت الله دا الله رب العزت د رحمت نه بګوره نه امید کیږي نه ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله رب العزت ټول ګناهونه سړي ته معاف کوي ټول ګناهونه دلته دا نه دی ویلي چې پلانې به معاف کوم پلانې به نه معاف کوم ان الله یغفر الذنوب جميعا الله رب العزت ټول ګناهونه انسان ته معاف کوي. نو چې موږ ته الله رب العزت وایي آیا زه ته ګناهونه معاف کوم تاسو ګوره توبه وباسئ نو آیا مونږه کې څوک داسې شته دی چې هغه به په خپله ځان جنت ته داخل کي په خپله به په ځان رحم وکړي په خپله به ځان د قبر د عذاب نه بچ کړي شته نشته دی ټول د الله رب العزت رحم ته پراته یو د الله رب العزت رحمت ته پراته یو نو بیا ولې د خپلو ګناهونو توبه نه وباسو. په هر حال الله رب العزت فرمایل چې زه ټول ګناهونه انسان ته معاف کوم لیکن کاغه توبه وباسي. حدیث زمونږ مخې ته کله کله تیر شي ډېر سخت خوشحاله کې مونږ دا حدیث رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اسر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مره. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه سړی چې ګناه وکړي او په هغې باندې توبه وباسي څوک هغه سړی چې هغه ګناه وکړي او په هغې باندې توبه وباسي اگر که دا سړی دا ګناه د ورځې او یا پیره بیا وکړي لیکن چې توبه وباسي نو دې سړي په ګناه باندې همیشه والی نه دی کړی. تاسو په خپله دې خبرې ته سوچ کوئ دا حدیث په سړی خوشحالۍ که نه یو سړی راولګېده یو سړی د ورځې او یا پیره په لوړ باندې و ابه څه وایي ابه وایي چې ټول عمر لیوالی لیکن رسول صلی الله علیه وسلم سوای کم سړی چې ګناه وکړه او د خپل ګناه د هغې توبه وایستله اگر چې د ورځې دا ګناه او یا پیره بیا وکړه لیکن دې سړي په ګناه باندې همیشه والی نه دی کړی. تاسو په دې خبره باندې په خپله سوچ کوئ الله رب العزت زموږ سره څومره حساني کوي او یا پیره یو بنده د ورځې ګناه نه کوي یو ګناه او یا پیره نه کوي لیکن حد ښودلی چې او یا پیره بیا کوه لیکن توبه وباسه که ته او یا پیره د ورځې دا ګناه بیا وکړي زما دا خبره به یو سړی غلطه نه نقل کوي لیکن که ته دا خبره دا حدیث چې ما کم بیان که په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي تو توبه وباسه اگر که دا ګناه د ورځې او یا پیره بیا هم وکړي لیکن توبه وباسه په دې ګناه باندې همیشه والی نه دی کړی او د دې مطابق موږ او تاسو توبه نه وباسو نو آیا دا زمونږه کمزوري ده که نه لازمي خبره ده چې دا زمونږه کمزوري ده. الله رب العزت دې موږ له هر ټیم د توبې ویستلو توفیق راکړي. الله رب العزت دې هغه ګناه زمونږ نه کوي په کوم چې الله رب العزت ناراضه کي. الله رب العزت دې دا ګناه توفیق نه راکړي چې الله رب العزت په واپس زمونږ توبه نه قبلوي. الله رب العزت چې موږ کم ګناهونه کړي دي الله رب العزت په هغه ټولو باندې موږ ته د عفو قلم راکاږي. الله رب العزت آینده موږ له د ګناهونو د کولو توفیق نه راکړي. موږ ډېر کمزور یو الله رب العزت په موږ باندې پر رحم وکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين.